السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل پیج ته فون نمبر اډ کړو. یعنې تاسو به زیاتره وخت لیدلي هم اوسئ چې په بزنس پیجو کې یا همداسې پیجو کې خپل نمبر خلک اډ کوي، او مهم هم دی ځکه چې پیج دی هم د بزنس کار مخکې وړلو لپاره یا هم یو څه مخکې وړلو لپاره، نو تاسې باید خپل نمبر هم اډ کړئ. دا چې څنګه کولی شو چې په فیسبوک پیج کې خپل نمبر اډ کړو، د دې لپاره به لاړ شئ. تاسو به خپل هغه فیسبوک پیج راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړ نو تاسو به دې باندې کلیک کړئ او را به شئ ښکته. دلته به تاسې ایډیټ پابلیک ډیټیلز باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړ نو وروسته له هغې نه به تاسې دلته تاسې ګورئ په دې باندې به کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو نو تاسې ګورئ دلته لیکل شوي چې اډ پون. کله چې اډ پون دلته ووهئ تاسو به دلته خپل نمبر اډ کړئ. 553 سیو باندې به کلیک کړئ. دا څنګه دی وایي انټر ولیډ فون نمبر beginning with the country code. نو تاسې به هم دا په یاد ولرئ چې تاسې باید دلته خپل هغه د هیواد لکه کوم هیواد کې چې تاسې اوسئ هغه د کنټري کوډ باید هم ورکړئ. یعنې دا چې دلته +3 نه وي دا باید تاسې ورکړئ، چې هر هیواد کې وي د هغې کوډ باید ورکړئ. وروسته له هغې نه به تاسې سیو باندې کلیک کړئ. کله مو چې سیو کلیک کړو نو ستاسې فون نمبر څنګه شو اډ شو. او که غواړئ بیرته یې ډیلیټ کړئ دلته راشئ او ریموو باندې کلیک کړئ او ستاسې نمبر به بیرته ډیلیټ شي یا هم ریموو شي. نو په دې طریقه کولی شئ خپل پیج ته فون نمبر اډ کړئ. یعنې دا چې تاسو کله غواړئ چې خپل پیج ته فون نمبر خپل موبایل نمبر اډ کړئ نو په دې طریقه به تاسو کولی شئ خپل موبایل ته فون نمبر اډ کړئ. البته خپل پیج ته فون نمبر اډ کړئ.